په درېمه پاره کې د سورې ال عمران د 23 نمبر 24 نمبر آیت المبارکه په دې مذکوره آیاتونو کې الله سبحانه و تعالی د اهل کتاب او د يهود او نصارو مختلف نقصانات او داغي خباثتونه هغه بیانول چې په دې کې مقصد اصل د قران زړه یا خول نه دی بلکې داغي خباثتونه او داغي نقصانات مونږ تر نقل کول دا مونږ تر ورونه کوي چې تاسو ګوره د سکارونه کوي د قران د دعوت عامه طریقه دا د وی لوري وای متا ته وینګوري غوږ پته کې دا بالکل هم د قرانګي کار قران هم کوي نوم د یو چا اخلي او په ظاهر کې اورونه بل چاته کوي نو دا مونږ تر اوري لکه دې آیت کې به تو ګوري چې پاغي کې کم نقصان راغلي وغه بعینه په دې امت کې مراغلي وړاندې آیت کې دا ویل شو چې دې اهل کتاب سره د دینه چې دې مؤمن ځان ته مؤمنان مسلمانان وي د موسی علیه السلام اتباع داغه تابعدار امتینو او دا د خپل زماني اوچت مسلمانانو دې ته چې ویل شي چې راځي د الله په کتاب په تورات باندې فیصله کو باغی قضاوت او محاکمه کو دا د ظالمان دي چې د الله د کتاب نه سمخ اړي داغینه اعراض کوي روګردانی کوي او دا د دوی زوړ عادت ته همیشه د فرده سمخ ګرځون کړي نو په دې مذکوره آیت کې اوس د دې یو وجه او سبب ذکر کړي چې دا به ولې د الله د کتاب باندې د ثبت ګمان دي دغه مسلمانان دي مسلمان څنګه د الله د کتاب نه مخ واړي اصل کې و د دوی وجه دا ده چې د دوی زړونو کې مرض دي خپل ځان کې بدلون نه راولي زړه حق نه قبلي نو دوی د شغوړي چې د الله د دین او د کتاب ایسته بدل شي دا زمونږ د پسند او زمونږ د مرزي مطابق شي لکه زمونږ د عام مسلمانانو د طریقه ده مونږ ځان بدلول نه غواړو مونږ چې مونږ د په سہولت کې یو چې زما کم خواهش او زما کم ارزو د دادین پوره کیږي او د الله په دین باندې د زه عمل کوون کې حساب شم زه د مسلمان مې زه د جنتی مې د پیغمبر امتی دي مما او زما زړه چې څه غوړي اقرنګ د عمل مو کما نو د سینه کیږي نو الله سبحانه و تعالی د دوی د خباثت ذکر کوي دی هم د قرنګ کار کو ذالک کې اشاره د مخ کې دوه خبرو ته یعنی دې کې د دې علتونه او وجه ذکر کوي مخکې څه خبره و یو د الله د کتاب نه تولی روګردانی کول مخ اړول پاغي باندې محاکمه پاغي قضاوت او فیصله نه کول وی وذالک من ان التولي والاعراض بسبب التسهيل على انفسهم امر العقاب دوی چې د الله د کتاب باندې فیصله نه کوي پاغي عمل نه کوي وې د دې مین وجداد د بنیادی وجداد چې دوی د آخرت خبره او د آخرت معاملې ځان ته ډیره اسانه کړې ده ډیره مطلب حل کوي اغسره د آخرت خبره چې څومره درنه ده هغه ډیره انسانانو حل کوي اغسره د آخرت خبره ته معمولی خبره ښکارې کیږي وای موږ د الله پر نه حق او بقي او الله دې زمونږ نقل په اصل باندې قبول کړي ته دین په باره کې سنجیده نه نو الله سبحانه و تعالی وای دې اصل کې چې کوم دې په دین کې هغه دوکه خوړلې ده ذالک دازک دویزک د الله د کتاب نه مخړیم بانهم قالوا دا پدی وجبانی چې دی د سویل ولن تمسن النار چر براون رسیږي مونږ تاور د جهنم او د آخرت الا ایام معدودات مگر یو څو ورځې د شمیرم الله د دې د وجه ذکر کوي چې کله یو انسان د ځان بدعي عقیده جوړ کی نو دا انسان به ډیرو خوش خبرو طرف کاږي د اخرت دوی منو اهلی کتاب او چاو اخرت ته قیامت برازي خو د اخرت په باره کې به د دوی عقیده هغه د آسمانی وحی مطابق نه و دوی ویلي جنت ته به صرف کتابي سړيږي الکه دا تاسو ته چا ویلي دي مخکې دوی ویلو کنه په سوره بقره کې وقالو لن تمسنا النار الا ايام معدوده نو الته ویلې شو چې قل اتخذتم عند الله عهدا تاسو د الله سره چلوس کړی دی الله د تسوحی را لګلې څه اګریمنت مو سره کړی په تورات کې ویلي چې نه يهودي او نصراني کتابي سره به ورته نه دي دی ویلي دی وي موږ زمونږ مشرانو ویلي و چې د یعقوب علیه السلام اولاد ته په آخرت کې سزا نه ملاويږي بلې دا ویلي چې موږ ډېر دغه خلک او پاک خلک موږ د الله نسبینان او دی به دا خبره کوله قران کې راغلي نحن شعبة الله المختاره نحن ابناء الله واحباؤه موږ د الله زامن یو موږ د الله دوستان یو موږ غوړه خلک یو
موږ د پاره ویل ور نشته دی بل فرض که چرته په بشري او انساني تقاضا باندې یو څو ورځې د پاره لاړ شو څه بعضې ګناهونه رانه شوي کینی دا موږ د پاره ور نشته دی اسرائیلي سړی به ورته نه ځي او دا به یې ویلې چې زموږ مشرانو څلوېښت ورځې د سخي عبادت او بندګي کړې ده صرف د څلوېښت ورځې به موږ ځو او دغه رنګې دا خبرې به یې کولې چې دنیا ټول 1000 کاله عمر دی او د 1000 کالو په سر باندې به موږ یو ورځ ورته ځو هلکه دا خبرې اوس کم ځای کې راغلي دا د دوی مولایانو دوی ته د ځانه د عقیدې جوړې کړې وو بعینه همدغه خبرې زموږ په مسلمانانو کې دي تاسو وګورئ که یو سړي ته پته ولګي چې زه هلکه سبا په دې پرچه کې په دې امتحان کې کامیاب یم نو د هغه دماغ خراب دي چې هغه د شپې ټوله شپه شوګیر کوي او هغه چې کوم د محنت او دغه کوي کوشش کوي بلکې هغه څوک چې د پرچې ته تیاری کوي او دی به ورپسې خاندي چې هلکه زه پکې پاس شوی او تاسو تیاری کوئ دغه مثال دی چې دوی ویلې موږ په آخرت کې کامیاب یو نو آخرت دپاره تیاری نه کوله د مخکې پارو کې دوی ته تقریبا 3 کرتي ویلې چې یا بني اسرائیل او بني اسرائیل واتقوا یوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون او بني اسرائیل یاد ساتئ ګوره قیامت کې نفسا نفسی ده نه د چا سفارش کار ورکوي نه د چا په توپیل او په لمنه خلاصېږي نه د چا په برکت باندې نه د چا چې کوم د په ملاتړ باندې بالکل په خپله توره به خلاصېږي که څړي ورانې او فساد کو د خپل ځان ذمهوار وي دوی به ویلې موږ د انبیاو اولاد یو او موږ چې کوم دی د غوره خلکو اولاد یو زموږ مخکني مشران نیکان تېر شوي د هغې په توفیل باندې به موږ جنت ته ځو بعینې د قرنګې کار اوس موږ مسلمانان کوو هلکه کلمه م ویلې ده بس جنت ته خو به صرف مسلمان ځي جنت یې د چا دپاره جوړ کړی په قیامت کې به چې کوم دی د جنتیانو 100 صفونه به اتیا به پکې زموږ د امت وي او ولې موږ د پیغمبر امتیان نه یو څه هغه به جنت ته نه ځي تر څو چې موږ داخل نه کړي او بیا مسلمان چې څه کوي نو هغه کوي ګناه دی کوي قتل دی کوي زنا دی کوي سود دی کوي بل مسلمان دی وژني چې څه کوي خو به صرف د دې لپاره چې یاره کلمه مې ویلې جنت ته به خامخا موږ ځو پیغمبر به هم سفارش کوي موږ د پلاني چې کوم دی پیروکار یو د هغه اتباع د پلاني مسلک د پلاني مذهب او د تنظیم او د پارټۍ سره تعلق ساتو هلکه چې کله وفات کېږي نو دغه باندې په کاڼي باندې ته کلمه ولیکه او دو سره دفن که قرآن سره دفن که بس په دې به خلاصېږو بعینه دغه رنګې کار دی به یهودو به هم کوو چې بس موږ جنتیان یو نه دی په دین کې دوکه خوړلې تاسو ګورئ د حق ته هغه څوک راځي هدایت هغه څوک قبلوي د آخرت په باره کې هغه څوک فکرمند وي چې هغه ځان نیمګړی ګڼي چې یاره زه به کامیاب یم که به نه یم زما خاتمه به څنګه زه به جنت ته لاړ شم که به لاړ نه شم دا خو ډېرې درنې خبرې دي ډېره درنه کاته ده او یو سړی برید ته وایي چې مړه که د پلاني مسلک او د پلاني تنظیم او د پلاني امام پسې روان شولو د پلاني مذهب سره تعلق ولرو بس ته یقیني کامیاب چې څه کې بیا هغه کوه مذهب ته د نقصان نه رسېږي نو یقینو که دا د لبیا چې کم دی آخرت ته تیاری نه کوي بلکې دی به چې کم دی سودم کوي ورانې به هم دی کوي او په دین کې به منماني به کوي اوس موږ مسلمانانو ته وګوره موږ په دین کې څنګه ناشنا کارونه کوو د دین په جامه باندې د مسلمانۍ په جامه باندې ځکه د آخرت په باره کې زموږ عقیده د یهودو نصاراو په شان جوړه شوې ده وغرهم فی دینهم دوکه کړي دوی لره په دین د دې کې ده دین یې ولې یاد کړی دی وجه دا ده لانهم ایقظون فی الدنیا ځکه په دنیا کې خو ډېر هوښیاران اوس هم د یهود نصارا په دنیا کې ډېر هوښیاران دي داسې معمولي شي نه بدله داسې شی جوړ کړي چې سمې پیسې پرې وګټي نو الله سبحانه وتعالی ته دا انسان ډېر غټ مبغوض او غټ ناخوښه دی د یهودو متبدي وجه ناخوښه چې په دنیا کې غټ ماهر او په دین کې غټ جاهل چې په دین کې چې کوم د دعای قنوت له نه ورځي او اللهم اننا نه خبره او دغه رنګ د منځ مسائل او فرایض نه یت او په دنیا کې داسې تکړه چې بس سر راوځي او د شپې چې کوم دی او غټ بهادري وکړو بس هلکه دنیا وګټله نو په دنیا کې غټ ماهر او په دین کې غټ جاهل دغه رنګې کار د دوی ځکه الله سبحانه وتعالی وایي وغرهم فی دینهم په دین کې دي دوکه خوړلې وه ډېر انسانان هغوی څه دین کې دوکه شوي دي یو چا پسې روان شوي دي ځان سره نوم ته یو صرف یو مدرسه ولیکه یو چې کوم دی مکتب یو مکتبه فکر یو مذهب ته ځان منسوب که یو مشر ته یو لیډر یو قائد یو امام ته او په دې باندې ځان پوره کامیاب ګڼه والله دا په دین باندې دوکه کېدل دي ما کان یفترون هغه خبرې چې دوی د ځان نه جوړ کړې وي د دوی ملایانو د دوی مشرانو دوی ته د ځان نه منګړت خبرې ښودلې وي چې بس اوسېږئ ډاډه اوسېږئ جنت ور احساسو ځای دی او جنت عمره موږ ګټلی دی موږ د انبیاو اولاد یو زموږ مشرانو داسې قربانۍ ورکړي دي جنت ته زموږ نه بغیر بل څوک نشي تللی الله سبحانه وتعالی دا حالت را نقل کړی دې کې سخته یېره ده دا آیتونه بالکل زموږ د دې زمانې د مسلمانانو سره داسې لګېږي
ذالک دا ذکر دوی د الله سبحانه و تعالی کتاب ته ناراضي او دا غینه تولی او اعراض کوي بانهم دا پدی وجبانی قالو چې دي ظالمانو د سویلو او دا عقیده ساتلو لن تمسن النار هیڅ چره موږ ته براون رسیږي اور د جهنم الا ایام معدودات مگر یو څو ورځې د شمیر وغرهم فی دینهم ما کان یفترون دوکه ور کړي و دي ته په بار د دین د دې کې هغه خبرو چې د دې مشرانو د ځان نه جوړ کړي الله دا خبره خو تاسو دنیا کې کوي خو دې قیامت څه دی البته بګورو راځي که به نه راځي فكيف نصرنګ حال به مخاطبه اذا جمعناهم کله چې موږ راجم کو دوی لره لیومین غورځ ته لاري بفيهم چې نشته د داغه په واقع کېدلو کې هیڅ قسم شکم ووفیت کل نفس ما کسبت یا ساته د قیامت قانون دا دی چې پورا باور کړی چې بدنا هر یو نفس دا عمل چاغه کړی دا وهم لا یذمون په دې باندې هیڅ قسم ظلم او زیاتې باندې کېږي د آیت باندې فائدې به ان شاء الله سبحانه درس ذکر